اکراه فی الدین کومه تاسو خبر شو قرآن مطالعه وکړو قرآن وایي چې په دین کې سختی نشته او ما وختي یو حدیث هم وایو د مونږ خو پیغمبر فرمایي چې کله زما د یو حدیث نه فساد جوړېږي فساد جګړه جوړېږي عمل پې مه کوئ بیا اوس ودا رقم کس ته پیر ویل ملا ویل دا د ملا توهین دی دغه یو جاهل دی دا تر ټولو غټ جاهل دی خالي په ژیره سره په پټکي سره یو څوک عالم نسی جوړېدلی ژیره او پټکی خو د هندوانو د سیکانو هم پر سر وي د قرآن کریم غلط ترجمه یې کړې ده ګوره مسلمانانو تاسې دا ویډیو ضرور وګورئ مخکې در سره شیر کړئ چې د جاهلې پورې ورسېږي دی وایي په قرآن کریم کې الله فرمایي چې لا اکراه فی الدین په دین کې سختي نسته حالانکې دا آیات الله رب العزت د کفارو متعلق را نازل کړی دی چې یو کافر ته په زور زبردستی په جبر سره نسی مسلمان کولای ته یو کافر نسی مجبوره کولای چې هغه د ایمان راوړي یوه خبره د قرآن غلط ترجمه وکړه بله خبره یو حدیث یې بیان کړی دی هغه حدیث وجود هم نه لري دا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دروغو نسبت کړی دی او نبی علیه السلام فرمایي چې کم چا زما و طرف ته د دروغو نسبت وکړی زما و طرف ته یو خبره را منسوبه کړله او حقیقت کې ما خبره نه وي کړې نبی اسلام فرمایي چې دې کس ځای جهنم دی جهنم د ویل دي چې نبی اسلام حدیث دی که چیرې زما د حدیث د وجې یو فتنه او فساد راځي به تاسې زما په حدیث باندې عمل مه کوئ حالانکې دغسې حدیث ته ماته راښکاره کړه چې دا حدیث کم کتاب کې دی چې نبی اسلام دا فرمایلی دي او بله خبره ده دی دا وایي که چیرې د یو ګناه د وجې امن خرابېږي بیا تاسې ګناه ته ګناه مه وایئ دا دومره جاهل دی چې نبی اسلام فرمایي که چیرې تاسې د ګناه کار ووینئ تاسې ته که چیرې الله طاقت درکړی په طاقت سره دا د ګناه کار هغه بند کړئ دا د ایمان غټه درجه ده که چیرې د طاقت نه وي د لاس ده نو بیا تاسې په ژبه سره دغه کار ورته منې کوي هغه څوک د ګناه څخه په ژبه ورته ووایي چې دا بد کار دی که چیرې دومره طاقت هم نه وي در سره په زړه کې د دې څخه نفرت وکړئ دا د ایمان تر ټولو کمزورې درجه ده نن دغسې